السلام علیکم ګراني مینوالو زه فیضان ګلستان یو ځل بیا حاضر م دوستانو زما چې کوم نننی هغه ټاپک دی هغه اسماء اخلاص په باره کې دی د اسماء اخلاص په فیسبوک پیج باندې یو ویډیو اپلوډ شوی دا هغه بالکل د نه د کتلو وه نازیبه ویډیو وه نو د هغې په بدل کې بیا اسماء اخلاص یو خبره وکړه چې آیا دا چې دی نو زما فیسبوک آی ډي چا هیک کړې ده او زما فرسټ اف آل یو موبایل ورسره پته نشته وایي سامسنګ موبایل و هغه رانه روک شوی په اسلام آباد کې ما د هغې اف آی آر هم درج کړی و نو هغه اف آی آر هم ما سره پروت دی نو زما موبایل کې زما آی ډي لاګین شوی وه فیسبوک او هغې نه علاوه چې دی نو جیمیل وغیره وغیره هر یو شي زما پکې لاګین و نو خبره داسې ده اسماء اخلاص تا خبره بالکل صحیح ده تا نه به موبایل روک شوي نو هر یو انسان دې ټایم کې پوه دی هغه د پته ده چې هغه نه موبایل روکېږي نو هغه ټولو نو مخته بل موبایل راواخلي کور کې چې کوم موبایل پروت وي هغې کې خپل آی ډي لاګین کوي نو هلته نه خپل چې کوم زوړ موبایل دی روک شوی دی نو هغه ریموف کړي هلته نه آی ډي ریموف کړي دا خو اسانه خبره ده فیسبوک موبایل ته نه روک شو نو تا به فیسبوک چې دی نو هلته کې به د فارګټ پاسورډ به دې وهلی و نو هلته کې آپشن خو راځي خامخه ریموف فرام ادر موبایلز اکاونټ نو دا تا نشي وهلی دا د سوچ کولو خبره ده ملګرو تاسو به غور کړي یو په دې خبره که نه ده کړې دا د غور خبره ده اسماء اخلاص خبره کې زه منم اسماء اخلاص چې دی نو پخپله ډېره ښه ښځه ده او دا چې کوم بېوقوفي شوې ده دا چې دی نو ډېره بده خبره ده داسې نه کول پکار او دا نورو ملګرو دپاره هم نصیحت دی چې آیا تاسو نه موبایل یا داسې تاسو نه ډیوایس روک شي نو تاسو دا کار کولی شئ هغه آیا ستاسو جیمیل دی ستاسو یوټیوب چینل دی که وغیره وغیره هر یو شیز دی تاسو هلته نه چې دی نو فارګټ ووهئ او ریموو ټو ادر موبایلز هغه تاسو وهلی شئ چې ستاسو اکاونټ کوم ځایونو کې کلو دی هغه به ټول پرې نه چې دی نو لاګ آوټ وشي دا خو اسانه خبره ده او پاتې شوه د اسماء اخلاص هغه خبره هغې بخښنه وغوښتله صحیح ده منم تا نه غلطي شوې ده دا هغه ټایم چې دی نو مخې سره تا د دا کول پکار و چې تا به د خپل فیسبوک به دې لاګ آوټ کړی و انسان دی موبایل ته نه روکېدی شي چا به ترې نه پټ کړی وي دا زه نه وایم چې دا دروغ وي او د هغې هغه ویډیوز ما کتلي دي اخلاقي ویډیوز دي نازیبه ویډیوز دې نه مخکې هغې نه دي ورکړي خو دا به د چا شرارت به ورسره وي خیر د چا شرارت دی او که هر څه دي خو دې ته هم سوچ کول پکار و آیا دا نن هغې سره شوی دی سبا له بل چا سره هم کیدی شي نو دوستانو دا تاسو د دې خبرې به ډېر زیات خیال کوئ چې الله پاک دې د هر تور سرې شرم پرده دې ساتي بس زما دا مختصر ویډیو ما خپل دوستانو سره شیر کوم او که ویډیو کې مانه څه غلطي شوي نو زه بخښنه غواړم انشاءالله ډېر زیات تاسو سره به یوې نوې ویډیو کې به ملاقات کړي تر هغې پورې تاسو نه اجازت غواړم د لوی الله په امان والسلام